سلامونه دوستانو فیسبوک اکاونټ به څنګه جوړو هغه هم یو اس ای اکاونټ ډیر ملکونو ته دا مسله راغلی داخل افغانستان او پاکستان په ایران کې وی هغه فیسبوک اکاونټ جوړ کی ورسره پیج جوړ کی هغه اکاونټ نه مونټایز کیږي نن درته ریل طریقه درته خیمه چې فیسبوک اکاونټ به څنګه جوړو هغه هم یو اس ای اکاونټ یعنی هغه کې به کنټینټ مونټایزیشن علامه به موجود وي نو دوه درې خبرې درته اهم دي دا باید په نظر کې ونیسئ لومړی تاسو ته یو خالی موبایل پکار دی هغه تاسو موبایل ریسیټ کوي یعنی ریسټور کوي بيخي صفا کوي څنګه چې هغه موبایل هم صفا کوي هغه نه بعد موبایل سیم څنګه تاسو صفا کوي هغه نه بعد چې تاسو به خپل لنګویج چې د موبایل لنګویج به یونایټډ سټیټ ته باړوي چې هر هیواد ته اړوي کوم هیواد کې چې کنټینټ مونټایزیشن آن وي هغه به تاسو هغه هیواد ته ریجن اړوي یعنی یو اس ای کې آن دی یونایټډ سټیټ شو یو کې شو انډیا شو ورپسې ملیزیا د جرمني د فرانس ته کاناډا د هیوادونو کې فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن آن دی نو تاسو هم کولای شئ په اسانه سره فیسبوک اکاونټ په هغه هیوادونو کې جوړ کړئ دوی مرونو دا چې تاسو به ریجن به چینج کړئ یعنی موبایل ریجن چې د ټول به تبدیل کړئ چې هر هیواد کې تاسو اکاونټ جوړوي یعنی یونایټډ سټیټ ته زه وایم چې فیسبوک اکاونټ جوړ کوم هغه هم خارجي یعنی یو اس ای نو ریجن به بدل کوم ورپسې ټول ژبه به بدل کوم درې مداري چې تاسو به د دې ټایم زون یعنی ټایم د دې وخت چې دی باید هغه بدل شي سلورم داري چې تاسو به یو فیټ وی پی ان پیدا کوئ فیټ وی یا چې فری مشکل نشته ناټس وی پی ان هم ډیر زیات خوندور وی پی ان دی خو وی پی ان دی ورپسې نور وی پی ان چې تاسو کاروي هغه وی پی ان یونایټډ سټیټ سره کنیکټ کړئ نو هغه نه بعد چې تاسو لاړ شئ لوکیشن ته لوکیشن کې وګورئ آیا تاسو د موبایل چینج شو یو اس ای خي کوم هیواد خي که داخل افغانستان او پاکستان ایران خودونو تاسو مو جوړوي ځکه چې بیا ته دې طریقه نه جوړیږي نو سیمپل به تاسو ذکر کوئ کله چې یونایټډ سټیټ شو نو بیا کولای شئ په اسانه سره لوکیشن بند کړئ بیا به تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ یو اس ای ډیر اسانه طریقه نو یوازې زموږ ویډیو تر پای پورې وګورئ لایک کمنټ کوئ او تاسو ته به زه داسې ویډیوګانې دوامي او ان شاء الله تاسو ته به داسې ویډیوګانې ختمن جوړوم خو زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل که نوی سبسکرایب کړئ هم دا سبسکرایب کړئ نور ملګرو سره دا ویډیو هم شیر کړئ